په غزني کې د غیر الکولي څښاک جوړولو د دې کارخونې مسؤل وایي په یاده کارخونه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خبره یې اوس مهال 12 ډوله بېلابېل غیر الکولي څښاک بازار ته وړاندې کوي چې له غزني سربیره یې څو نورو ولایتونو ته هم د پلور په موخه لیږي. هغه وایي له خپل کاره خوشحاله دی او هڅه کوي چې د دې صنعت په برخه کې لا نور پرمختګ وکړي. نبود پارک‌های صنعتی در ولایت غزنی باعث مشکلات‌های کلان شده. از جمله زمین کاری بسیار مشکلات جور کرده. اگر پارک‌های صنعتی ایجاد شود سرمایه‌گذار دل میگیره، سرمایه‌گذاری کلان را انجام میده. به خاطر در زمین‌های کرایی کسی نمیتونه سرمایه‌گذاری انجام بده. په دغه کارخونه کې په کار بوخت کسان وایي خوښ دي چې خپل هیواد کې ورته د کار زمینه برابره شوی. در مملکت خود ما که در کار و روزگار خود آدم باشه بسیار خوب است. یعنی تا شرکت ها که باشه که ما کار بکنیم خیلی زیاد خوشحال هستیم که ما از داخل کار کنیم طرف خارج رفته نتونیم. دغه غوښتنه لرو له تجارانو نه چې دغه شرکتونه نور هم زیات شي چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي او ځوانان کار باندې شي. په ورته مهال غزني ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې صنعتکارانو ته د نورو اسانتیاوو ترڅنګ د کارخونو جوړولو لپاره مناسب ځای صنعتکارانو ته په واک کې ورکړي. دا کار مشروع کړی د هغه د اسپندي د پارک کار ده چې دا به انشاءالله په لنډ وخت کې یعنی تقریبا د شپو یا د یو میاشتې په وخت کې به انشاءالله دغه پارک تاسو موږ تاسو شاهدان شي افتتاح به شي او خلکو ته به توزیع شروع شي. غزنی چې له پخوا راهیسې په صنعت کې ښه نوم لري صنعتکاران وایي که یې په مخ کې پرتې ستونزې حل شي او حکومت ورته صنعتي ځمکې په اختیار کې ورکړي دوی کولی شي په اقتصادي برخه کې هیواد ځان بساینې ته ورسوي